پاکستان وایي هند 14 او 20 اپریل ترمنځ پر پاکستان د برید اراده لري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي نن د پاکستان په ملتان ښار کې خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې ډېر قوي استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند غواړي پر پاکستان برید وکړي او دا کار به د 14 او 20 اپریل ترمنځ کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وویل چې په دې اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو سفیران رابللي ترڅو یې د هند له ممکنه بریده خبر کړي. د قریشي په وینا دی د یو مسؤل مقام په توګه د هند د فوځي ارادې اړه کره شواهد لري. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ ترڅو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.